له بریا وروسته ملت ته د اشرف غني وینا څه یې وویل او څه کول غواړي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني د 1497 ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته ملت ته په خپله وینا کې د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان مبارکي وویله او پر نورو سیاستوالو د نیوکې پر مهال وویل چې کله د ګز او میدان خبره راغله نو دوی بیا موقت حکومت غوښتنه وکړه. نن له غرمې مخکې د ټاکنو کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې د هغه تر مخه ولسمشر غني 50.4% رای ترلاسه کړې او اشرف غني په لومړي پړاو کې ګټونکی دی. ولسمشر غني چې نن ماښام په ارګ یوې غونډې او ملت ته وینا کوله وویل چې موږ اوس د تیارو نه د رڼا په لوري روان یو، له بې باورۍ نه د باور پر لوري روان یو او له بې اتفاقۍ نه د ملي یووالي پر لوري روان یو. ولسمشر غني وویل چې دولت او سیاست زما لپاره د خدمت وسیله ده او ملي یووالی رامنځته کول مې هدف دی. هغه وویل چې افغان پاسپورټ باید ارزښت ولري او افغانان په نړۍ کې په میړانه وګرځي. ولسمشر زیاته کړه چې زه ستاسې خادم یم ځکه ولسمشر د ملت تر ټولو ستر خادم دی او د دولت جوړونکو ټیم ستاسې خادم دی. هغه وویل دولت جوړونکي به داسې یو دولت رامنځته کړي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري. ولسمشر غني وویل چې زموږ حوصلې پراخې دي او ټول افغانان به په یو ډول په حکومت کې ګډون ولري. هغه د ملي امنیتي ځواکونو او شهیدانو هم مننه وکړه او ویل چې ټول زموږ یاد دي ځکه دا د هم دوی برکت دی چې نن دلته جمهوریت تامین شوی دی او دا جمهوریت به دوامداره وي. هغه وویل چې دوی د جمهوریت ساتونکي دي او موږ پرې ویاړو. هغه همداراز وویل چې کله د ګز او میدان وخت راغی نو ځینو لنډمهاله حکومت غوښته. هغه وویل موږ خو ساده خلک یو، کالیو ته مې ګوره، موږ خو ساده او اسلامي جمهوریت غواړو او هغه دا دی نن تامین شو. ولسمشر غني په ټینګار سره وویل چې هره لوبه اصول او قواعد لري او ټولې خواوې باید د لوبې اصولو ته پوره درناوی وکړي. هغه زیاته کړه چې موږ ته تر هر څه مخکې ملي ګټې مهمې دي او هېڅکله به هم په ملي ګټو باندې له چا سره جوړجاړی ونه کړو. هغه وویل چې دولت جوړونکی ټیم د تصمیم ټیم دی نه د تقسیم. هغه وویل د خپلو پلانونو په اړه به تر لوړې وروسته معلومات ورکړي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ او په آخر کې یو ځل بیا هم د غني بابا بریا د تاسو ټولو ته مبارک وي. دا و د ولسمشر غني د خبرو په هکله زموږ ویډیو. تر بلې ویډیو مو په لو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.